این سرک به هزینه بیش از $1,000,000 آمریکایی از سوی شرکت کابل بهسود ساخته می شود و هزینه آن را اتحادیه اروپا متقبل شده است. شماری از باشندگان این مناطق از چگونگی کار این سرک ناراضی‌اند و میگویند که در ساخت این سرک هیچ گونه استاندارد رعایت نشده است. هر شی مواد هم صحیح نه ده، خیر هم صحیح نه ده چې دا په ګډۍ زه خو ما کار کړی 2 کاله خو یې کار کې په دې مواد ټول ناخیستی دی. دا ډیره کمی لري. تاسو ته مې په تلو کې څو ځایونه وښوده چې د 15 سانتي وای 15 سانتي نه ده 1 سانتي ده. 1 سانتي په مخکې مې ورته ویل چې قبله خواته غونډۍ ده د عام شګر اخلي په دې سره کې اچي. ولسوال سروبی نیز برخی نواقص را در ساخت این سرک میپذیرد. دغه سرک به دغه لوی موټر توان نه لري بلکې دا سرک به یو ناقص سرک وي. نو چې ناقص جوړیږي ولې د دې مخنیوي نه کوي؟ د دې بار موږ شکایتونه هم کړي دي او موږ خپل مرکز په خبر کړی دی او موږ خپل مشران په خبر کړی دي. اوس په څنګه کېږي دا سرک تاسې کار بندوي او که دا به روان وي؟ اوس که نواقص اصلاح کړه کار به روان وي که نواقص اصلاح کړه کار بندیږي. اما یکی از انجینران شرکت سرکسازی کابل بهسود این اتهامات را رد می کند و می گوید که در ساخت این سرک هیچ گونه نواقص وجود ندارد. دا کوم کار چې موږ کړی دی په دې کې دا موږ نشو ویلای چې دا سل په سله کې به ستاندرد کیفیت وي. دا هیڅوک نشي کولی، هیڅ کمپنۍ نشي کولی، حتی خارجي کمپنۍ د اسفالت په کار کې ستاندرد هغه نشي کولی. تاسو به شاید لیدلي وي یو ځای کې به صنعت جغل ډېر هغه شوی وي، یو ځای کې به بس قیر ډېر وي. دا خبره ده. یو ځای کې به احتمالاً ضخامت کم وي خو یو ځای کې به ضخامت 10 سانتۍ هم ډېر وي. با گفته باشندگان این مناطق در صورت بسته شدن احتمالی سرک کابل سروبی تمامی موتورهای باربری از این سرک می‌گذرند و در آن صورت این سرک تنها چند روز دوام خواهد نمود.